فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. غزني کې د یو خصوصي مخابراتي شرکت له لوري د قرآن کریم د حسن تلاوت سیالۍ جوړه شوه. دغه سیالۍ د اتصالات مخابراتي شبکې له لوري د حج او اوقافو ریاست په همکارۍ د ولایت مقام په تالار کې جوړه شوې وه چې د غزني مرکز او ولسوالیو په شمول شاوخوا 300 تنه قاریانو پکې ګډون کړی و. د مسؤلینو په وینا دا سیالۍ د قاریانو د تشویق او استعداد موندنې په موخه په لاره اچول شوې ده. دوی له نورو نهادونو څخه هم غوښتنه کوي چې په ورته برخو کې لا ډیر کار وکړي. هدف یې دا دی چې د افغانستان کې د کاري صاحبان ته معلوم دی په خپل دوره کې ډیر غریب خلک وي. دا هم د یو کاري صاحب د پاره ډیره غټه شونې ده چې دی په یو داسې سټیج باندې شرکت وکړي، یو څل نغدي ډالۍ لاسته راوړي. چون موږ دلته په دې مسابقه کې په دغه اشتراک کنندگان کې د 300 کې 3 غوره کاري صاحبان انتخابو. دا به بیا ځي کابل ته په د 8 زونونو باندې به 3 کسان راوځي، بیا دا ځي کابل ته. په کابل کې به یو نهایي سیالي کیږي. کوم حافظان کاریان شي یا فرعین شي یا د فرعات نو وروسته باید دوی علم پرې نږدي. اصل علم دا دی چې سړی قرآن یادي کړي، ورسره عالم شي، وروسته سړی په دې پوه شي چې په د قرآن کې موږ ته الله په کوم هدایت کړي دي. مسؤلینو همدارنګه دغه سیالۍ له ګډونوالو وغوښتل چې یوازې باید د قرآن کریم په صوت او لحن باندې تمرکز ونه کړي، بلکې د قرآن کریم اوامر او نواهی پر ځان پلي کړي. نو د محترمو شاګردانو د ډېر ورته توجه وي، کوشش دې کې وکړو، یعنی اکتفا دې فقط په دې باندې نه کړو چې فقط زه حسن قرات یو لهجه ښه برابره شي لفظ نه، ډېر کوشش دې وکړو چې ځان پکې جامع کړو او اصلي هدف د قرآن عظیم شان چې الله تعالی جل جلاله د څه دپاره نازل کړی دی په هدف د دې ځانونه علم راویلي او په دې کار ډېر کوشش دې په دې کې وشي. ورته مهال دغه سیالۍ ګډونوال هم خوښ دي چې د دوی لپاره دا ډول برنامه په لاره اچول شوي. دوی زیاتوي دغه ډول برنامه کولی شي د قرائت په برخه کې پټ استعدادونه رابرسیره کړي. ما خیلی از این مسابقه از برگزار کردن این مسابقه خوشحالیم. برای ما این انگیزه رو میدهد که ما باید بتونیم قرآن بخوانیم، بتونیم همیشه مثلا برای قرآن قدم بگذاریم. موږ ډیر زیات خوشاله یو چې موږ ته داسې برنامې جوړیږي او زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې استعدادونه دي چې هغه پټ دي او نه ښکاریږي. که چیرې زموږ لپاره داسې برنامې جوړې سي نو انشاءالله دغه استعدادونه به ټول وروپېژندل شي. د یاد شرکت د مسؤلینو په وینا دغه 13 دور سیالۍ دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په لاره اچول کیږي.